افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پیړیو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې خپلې ځانګړې لاسته راوړنې لري، خو له بدمرغه تیرو دریو لسیزو جګړو او ناخوالو د دې هیواد لاسي صنایع هم بې اغیزې نه دي پریښې. په افغانستان کې لاسي صنایع نه یوازې د هیواد په دننه بلکې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې زیات مینوال لري. که څه هم دنیا د ماشیني کېدو خواته روانه ده، خو دا چې اوس هم خلک په ډیره مینه لاسي صنایع رانیسي، په دې اړه ویل کیږي چې د لاسي صنایعو کیفیت او دوام تر ماشیني تولیداتو زیات ښه وي، نو ځکه خلک یې زیات خوښوي. د لاسي صنایعو شرکتونو مسؤلین وایي چې لاسي صنایع ښاري خلک ډیر خوښوي. هغوی وایي د لرو پرتو سیمو په پرتله د ښار خلک لاسي صنایع ډیر رانیسي. مردمای شهری ما البته مردمای ولایتی ما خب فعلا قدر استفاده نمیکنن. مردمای شهری ما کم کم که سیل میکنم میبینم از تولیدات وطن استفاده میکنن. دوی وایي خلک د خپل هیواد لاسي صنایعو او وطني تولیداتو پیرلو ته وهڅول شي. اگر هموطنای ما اگر تشویق کنن یعنی خوب است که از تولیدات وطن که افتخار وطن ماست استفاده کنن نسبت به جنسایی که از چین وارد میشه و یا از هندوستان یا از پاکستان یا از ایران. اگر از تولیدات وطن خودم استفاده کنن به نظر من البته خوبتر است. بلخوا ځینې هغه میرمنې چې د لاسي صنایعو کاروبار کوي وایي چې تولیدات بازار نه لري. هغوی له حکومته غواړي چې تولیداتو ته یې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي. کارمار بیخی دیگه نه بازار داریم نه مارکت داریم نه کدام حمایتگر داریم. خود من 13 سالش که کار کردم، در 13 سال متوانوز یک حمایتگرم پیدا نکردم، کس نبوده که از ما حمایت کنه. تقاضای ما از دولتی است که ما را حمایت کنه در عرصه. حکومت وایي سږ کال به د هغو میرمنو ستونزو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې پانګونه یې کړې ده او کاروبار کوي. د یادولو ده د هغه میرمنو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي چې د کورنیو په اقتصادي غوړېدا کې مرسته کوي چې ډېرې د لاسي صنایعو کاروبار کوي.